زړه مې غواړي چې دا مغزه دې در باندې وشیندم نو یې در باندې شیندم چې بیا مې پولیس نیسي تا څنګه جرئت وکړ چې د ملنګي په هدیرې باندې برید وکړې داسې اخطارونه موږ ته ډېرو خلکو راکړي دي دا یوه چشمکه دی خدایي ماته ده او دا بله به یې زه در باندې ماته کړم مه چغېږه تا یوازې د ملنګي نوم اورېدلی ده د ملنګي چپه سترګه دې نه ده لیدلې که دې بیا چیغه وکړه نو نه ورورۍ ته ګورم او نه ملګرۍ ته دېرش ډزه به دې همدلته وولم کټ 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 ته خدای دا تمثیل ده پله مو مه شرموه پله مو مه شرموه پله مو مه شرموه دې وخت کې داسې ډایلوګ مه وایه چې دېرش ډزه به دې وولم ځکه چې کلاشینکوف 2 مرمۍ خوري خو دا هغه روسۍ تومن چې دي که نه 14 مرمۍ چې خوري ورته 15 ډزه دې ولم غلط دې که او کامرمینه ته به دې وخت کې دا کامره څنګه کې خبرې دا کامره به دې د پښو سره واوړې داسې تندي به ځکه کې ځکه چې دا صحنه ډېره خطرناکه راځي دا فلم بیا ډېر کتل کېږي په سینما برخه کې صحیح شه کټ 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 ګوره ته دلته څنګه دته وایې چې ته 10 ډزه دی ولې پښتو فلم به مه شرموه و هم شرموه په سینما کې هم ډزې وکړي تاسې دلته د پښتو فلم سوال لاندې راوسته ته کوته ګوره تا خپله دا وویلې چې دا 14 ډزه که که نه دا 14 ډزه روسۍ ده نو ته څنګه وایې چې دا زه دې ولم زه دې 10 ډزه ولم دویم سو جوړ ورته کوم او ته دا ډالوک ګوره غلط ګوره دلته سره وه نه ته مه درېږه دلته به دا ډایلوګ څه ده تا له سره څو ډایلوګه غلط وویشته اول چې دا راتاوېدلې دا روب دې صحیح نه و داسې دې وخت کې دې باید داسې ښه غړمبېدلی وي لکه خنزیر دا کامرامینان هم بې جرأته دي پښتو فلم ته هم راوستلي دلته ګوره دلته ښه ته به په دې رول کې د ده د پښو له انګاله څه دی دغه ځای څکه کامره به اخلي تورو به یې دا سږمو ته واوړي پښو چې د کامره واخیسته د دا ترپوزه به یې واوړي د عینکې به یې ټولې ور وښیه صحیح ده نور ویل ده پښتو فلم مه شرموئ ودرېږئ دا ځل د بالیوډ او هالیوډ ټول دي کارټونه چپه کوو راځئ ډایرکټر صاحب پښتانه خو داسې نه یي که نه پښتانه ته نړۍ ته غلط معرفي کوي موږ ته 500 روپۍ راکوي موږ د هغه مطابق کار کوو که ښه رول راکړي ښه رول لوبوو او که بد رول راکړي بد رول پښتون خو داسې نه یي چې ګریوان شکېدلی تڼۍ خلاص وي دا څه خندي شوه چېرته یې قلم او د کتاب مسیج ورکوي تاسو دې چی مسیج ورکوي د وسلو ورځ رښتیا وایي ډایرکټر صاحب ته مې ځوانۍ ته وګوره ته ځواني مې د علما دې څه جوړ کړي ته هم غلط غږېږې او ته هم غلط غږېږې اوس پښتو فلم چې دا بې له دې څوک نه ګوري چې موږ پکې دا توپک داسې تاو راتاو نه کړو دا ډاز او ډوس پکې ونه کړو دې خواته نورې نیشه پکې ونه کړو دا فلمونه څوک نه ګوري چې چا رول درکوو هغه لوبوئ بیا ځای مه غږېږئ 1500 روپۍ ته کور کې ناسته حیرانه یې دلته ماته غږېږئ نو پښتو فلم بې له دې نه کتل کېږي که غواړئ فلم کې کار وکړئ بس دغه تمثیل به تاسې جاري ساتئ تر څو له ما سره یې همدغه تمثیل به تاسو جاري ساتئ صحیح ده واخله د ټوپکې تا ده واخله نو ته دلته آخري ځل د تا رول دلته ختمېږي صحیح ده ځه هلکه دو خبرو پسې مه ګرځه موږ به خپل کار کوو خپل تمثیل به کوو دوی چې پښتو هر رقم معرفي کوي هغه دې کار ځانه ډایرکټر صاحب ستاسو خپل کار ده چې هر رقم کې چلوئ پکې چلېږي ځای نه صحیح ده دا رول اکشن تا لکه ښه غوسه کې تاو شه اکشن زویا لوپرۍ نه د لاس واخله خپل سبق وایه درسونه وایه د دې لوپرۍ نه هېڅ نه جوړېږي تېره شپه هم ناوخته کور ته راغلو یاره پلاره چې پلار مې نه وي نو سرچپه مې ځوړندولې او شنې لښتې مې دې څټ ته نیولې دا خبرې که ما ته بل څوک وکړي نو د هغې دا کوپړۍ به پرې وشیندم خو ته زما پلار یې زه تا ته څه نه وایم زه ناوخته کور ته راځم دې کې د هېڅ چا کار نشته زه لوپریانې کوم دې کې د هېڅ چا کار نشته په دې خبره مې زړه وایي چې یو ډز درنه جګ کړم خو بیا وایم چې زما پلار یې نو ځکه څه نه درته وایم کټ تیاره ډایرکټر صاحب که زما داسې رښتیا زوی وه نو کوم سیند ته به مې غورځولی دا تاسو پښتنو ته څه شی ورښیه خلک د قلم او کتاب خبرې ورښیي د مور او پلار د احترام تاسو څه شی ورښیه تاسو دا ورښیه چې قلم په ځای توپک واخلئ او ډز او ډوس شروع کړئ
خلک مړه کوي غلا وکړي یو شی وکړي بل شی وکړي پښتو فلم بیر له دې نه هېڅوک ګوري نه زه خپله پنجابی ډایرکټر یم پښتو مې ښه زده کړې دلته راغلی یم تاسو ته ډایرکټري کوم او بیر له دې نه پښتو فلم هېڅکله هم څوک نه ګوري تاسو پښتو وشرموله زه نور دې فلم کې بیخي تاسو سره کار ځه ته لاړ شه ځه تا غوندې پلاران لاس نه پیدا کېږي اوس درته راولم که تاسو په دې کې کار ونه کړې هېڅ خبره نشته لاس نه نور هم شته ډایرکټر صاحب دا خو لاړه دا فلم نیمایي کې پاتې شه دا به څنګه پوره کوو هېڅ پروا نه لري دا دې لاړ شي او بل به پیدا کړو کامرامین آماده شارته اکشن